دې تاسو څلور واڼو ته ډالۍ وي چې خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي زه په سرو او سپینو اننګو پورې زړه نه تړم یار مې دې په رنګ لکه انځر وي خو چې نر وي زه خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي زه په سرو او سپینو اننګو پورې زړه نه تړم یار مې دې په رنګ لکه انځر وي خو چې نر وي نور یو دوه شعرونه دي یاسر صاحب ته ډالۍ وي چې زمونږ چې په ذهنونو کې تیارې پیدا کېدې نو خود به مو ترمنځ فاصلې پیدا کېدې د خپل بابا د ستړي ژوند انځور ته مې کتل دې ستونزو ته مې لوړې حوصلې پیدا کېدې ډېر خیال ډېر زبردست نور یو دوه شعرونه دي څوک چې وفا پیژني بد پیژني هغو معیار د محبت پیژني دا خو کېدی نشي چې پاتې نشي جانان زما د سترګو ست پیژني حد دی یار دا کتاب بیا ووایه څوک چې وفا پیژني بد پیژني هغو معیار د محبت پیژني دا خو کېدی نشي چې پاتې نشي جانان زما د سترګو ست پیژني ډېر ښایسته نه نه همدې سپاره واره شعرونه ډېر خوند کوي یار درمن صاحب ترې ډالۍ وي چې ټولې فیصلې زمونږ له بره وي لالا نو بیا ولې دا خلک تنګ نظره وي لالا چې ټولې فیصلې زمونږ له بره وي لالا نو بیا ولې دا خلک تنګ نظره وي لالا ته پوهه شه چې هلته به انسان وي رسېدلی چې چېرته کې په وینو سره کونتره وي لالا ته پوهه شه چې هلته به انسان وي رسېدلی چې چېرته کې په وینو سره کونتره وي لالا که کور زمونږ په مور باندې ښایسته لکه جنت وي خو کور چې بې بابا نه وي بېوره وي لالا کور زمونږ په مور باندې ښایسته لکه جنت وي خو کور چې بې بابا نه وي بېوره وي لالا چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي په دار چرته ختلې چې سندره وي لالا حد دی یار ګران صاحب حد شعر دی یار چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي په دار چرته ختلې چې سندره وي لالا یو قام چې باشعور وي د هنر په قدر پوه وي قام چې باشعور وي د هنر په قدر پوه وي یو قام چې بېشعور وي بې هنره وي لالا یو قام چې باشعور وي د هنر په قدر پوه وي یو قام چې بېشعور وي بې هنره وي لالا او دې ګران چې پې زمونږ نه دا خپل ځان مرور کړی قسم دی که خبره څه خبره وي دې ګران چې پې زمونږ نه دا خپل ځان مرور کړی قسم دی که خبره څه خبره وي لالا د بل غزل یو څو شعر کنه یار خوند دې کړی دی یار د خاموش صاحب ډېر اورېدلی دا غزل خو داسې دی چې ما ستا د مینې نه په ژوند کړی انکار و نو دا ما اورې بلکل دا ما په دغه اورېدلی دی ما ستا د مینې نه په ژوند کړی انکار و نو خو تا د مینې چرته کړی مې اقرار و نو او ما په لمبو کې تاله څنګه وې ګلاب درکړی هغه وخت دلته کې د مینې د اظهار و نو ما په لمبو کې تاله څنګه وې ګلاب درکړی هغه وخت دلته کې د مینې د اظهار و نو او دغه سړی چې دعوه د محبت کوله هغه رښتیا زما د مینې طلبګار و نو هغه ملا چې ناره د ان الحق والا هغه په خپله هم ولاړ په سر د دار و نو او ته پرې ګوای چې په کاڼو وویشتلی خلکو وخت مجنون قابل د ګل د یو ګزار و نو تا چې د چا دپاره خپله زندګي فدا وکړه ګرانه رښتیا وایه رښتیا دې هغه یار و نو د لنډ بهر یو غزل درته وایم چې ګام په ګام نصیب مې تندکونه خوري
ژوند په حادثو کې چورلکونه خوري واه ګام په ګام نصیب مې تندکونه خوري ژوند په حادثو کې چورلکونه خوري او دغه سړی نشي خپلولی ما دغه سړی هسې به ساختونه خوري دغه سړی نشي خپلولی ما دغه سړی هسې به ساختونه خوري او مونږ پکې په رزق پسې خاورې شو خلک مو د خاورې نه لالونه خوري مونږ پکې په رزق پسې خاورې شو خلک مو د خاورې نه لالونه خوري زمرد بالکل یار مونږ پکې په رزق پسې خاورې شو خلک مو د خاورې نه لالونه خوري او دلته به تیاره د جهل داسې وي دلته کې وینا مو کتابونه خوري دلته به تیاره د جهل داسې وي دلته کې کتابونه خوري دلته به تیاره د جهل داسې وي دلته کې وینا مو کتابونه خوري او دا سړی د هجر تاو وهلی دی دا په لار روان چې خپل نوکونه خوري اخرنی شعر دی پکې دی چې څوک چې تل زمونږ د حق نارې وهي هغه خلک تل زمونږ حقونه خوري